جی محمد عاطف پښتون یو ځل بیا ستاسو مخې ته نن ما یو ډېر انټرسټینګ ټاپک باندې ما ته خبر وکړم. هغه څه دی، هغه دا دی چې اکثر د چا بچي نه کېږي نو خلک چې د هغوی سره میلاو شي یا د هغه چم ګاونډ کې د خلک تپوس کوي ستا بچي نه دي شوي لا دومره موده وشوه د واده. څوک دې هم دا تپوس نه کوي چې ستا په کور کې ماشومان، ستا په کور کې روټۍ شته، ستا په کور کې د بجلی بل جمع کولو لپاره پیسې شته، د سملاستو لپاره بستره شته. زمونږ د خلکو همیشه ژوند ته چې کوم اپروچ دی، کومه تګ دی، هغه هم دې حده پورې لیمیټډ وي. څوک هم د دې فکر، د دې غم، د دې سوچ نه کوي چې آیا دا کم ملګري نه چې زه کم تپوس کوم دا تپوس حق لري، زه دا حق لرم چې زه نه دا تپوس وکړم. ځکه چې ډېر داسې شیزونه دي چې د هغې نه موږ تپوس نه کوو او دا یو ډېره زیاته د افسوس خبره، ډېره زیاته د خفګان خبره. زموږ په معاشره کې دا ډېر شي دي او بیا ورباندې لا ترس هم خوري چې عجز ښځه خاوند، عجز سړی او د دې بچي نشته دی او دا چل دی او هغه چل دی او فلانې چل دی. دا څه خبره شوه یار؟ خدای ته وګورئ راویښ شئ. که نور څوک کولی شي او که نه شي، خو زه یم چې مونږ پښتانه په اټلیسټ په دې خبره باندې غور او فکر وکړو، لږ فهم وکړو چې دا څه خبره شوه. اولاد خدای قرآن کې ویلي زه چاله هلک ورکړم، چاله جینۍ ورکړم، چاله دواړه ورکړم او چاله یو هم ورنکړم. دا زما د وس خبره نه ده چې زه تپوس کوم او بیا لکه که څه سیم بچي نشته ته ورته بیا دا خبره یادې. لږ راویښ شئ پښتنو، لږ په دې خبره باندې سوچ وکړئ، ځکه چې دا یو ډېره زیاته ضروري خبره ده. مونږ همیشه په دې وړو خبرو کې، په دې نیګیټیویټیز کې نښتي یو. زموږ د کورونو، زموږ د چاپېرچل، زموږ د سراونډینګز دا واړه ایشوز وي چې دې د وجې زموږ په زړه کې بل ته نفرت پیدا شي یا موږ د احساس کمترۍ شکار شو چې یاره زما بچی نشته، د هغه بچی دی او بیا موږ غم خادوله تلل پیرو چې چېرته موږ ته پتې چې لاړ شو خلک به رانه تپوس کوي. نو لږ احساس وکړئ، لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته چې نیکسټ ټایم موږ چا سره ملاقات کوو د چا بچي ني نو ایټلیسټ موږ ته دا نه دی ویل پکار هغې کس ته، ځکه چې د هغه پې زړه خفه کېدی شي. او تاسو کې دومره سړیتوب وي او دومره د خدا ترسي وي نو بهتره طریقه دا چې تاسو ورله دوا وغواړئ. خپل ځان خیال ساتئ. بیا ملاقات کېږي سب 707 کې د پښتون عاطف سره. الله په امان.